په دغه دوو شکلونو کې زه دا معلومول غواړم چې دغه په شین رنګ چې کوم خطونه پکې تیر شوي دي دا د تناظر محور دي او که نه دي. او تناظر محور هغه وي چې موږ د خط دواړو خواو ته عین شکل او عین اندازې په اوښتي شکل باندې ولرو. دلته چې دی خوا دي باید همدغه فاصلې او همدغه شکلونه او اندازې د بل طرف ته په دې اوښتي شکل موجود وي. نو راځو دې کې ګورو دغه پورتنۍ برخه د دې خط ګورو چې دا دې خوا ته یو شی ده که نه ده. نو موږ راځو اوس دا پورتنۍ برخه دې خوا ته راړو او رسموو یې، ګورو چې بیا دواړو خواوې چې دا کوم لاندې اوس لرو ورسره یو شی دی او که نه دی. نو راځو دا نقطه راخلو دې خوا ته دومره دلته چې څومره فاصله ده هماغومره فاصله دې خوا ته هم خط نه راځو. نو دا نقطه دې ځای کې راغله. نو اوس پوه شو موږ سمدستي موږ ته ښکاره شو چې دا نقطه د دې کوم چې اصلي دلته شکل جوړ شوی دی د دې سره یو شی نه ده. معنا دا چې دا یو بل سره متناظر نه دي. خو راځو موږ دا شکل پوره کوو چې څه شی لاسته راځي. همدارنګه راځو دا نقطه راخلو دا یوه دا چې له دې ځای نه دې خوا ته را انتقالوو داسې دې ځای پورې راځي او بیا له دې ځای نه داسې راځو همدومره فاصله دې ځای ته دا دلته راغله دا نقطه. نو دې ځای کې راغله. اوس راځو دې نقطې ته. نو دا نقطه که زه چیرې دې ځای نه بیا راواخلمه داسې او دلته یې را ښکته کړمه دې ځای نه داسې سیده دې ځای ته او بیا همدومره فاصله دې ځای نه داسې راشمه نو دا به دې ځای کې دا نقطه راشي دلته. نو اوس راځو دې نقطې ته او دا نقطه چې ده نو دا به دلته راشي دې ځای کې. نو اوس راځم دا نقطې سره څنګه کومه یو بل سره یې وصلومه. نو دې ځای نه داسې دلته راغلو او دې ځای نه به داسې راشي دې ځای پورې له دې ځای نه به داسې راشي دې ځای نه داسې او له دې ځای نه داسې. نو موږ وینو چې موږ د چې کوم شکل په لاس راغی هغه د دغه پورتني شکل د دې اوښتی سرچپه شکل دی کوم چې له دغه شته کوم چې رسم شوی و هغې سره یو شان نه دی. نو موږ وایو چې دغه شین خط چې دی دا د تناظر محور نه دی. نو دې ته لیکو چې دا د تناظر محور نه دی. راځو دې شکل ته. دلته موږ ته ښکاري چې دغه شین خط سره دغه سوزولي چې ده دا کټ مټ په نیمایي کې دو برخې شوې ده. نو که چیرې موږ راشو دا نقطې یو بل نه دې ځای نه دې بل خوا ته واړوو نو دې ځای نه به داسې عمود دلته راشي او بیا له دې ځای څخه دلته عمود راځي دا دوه نقطې شي. همدارنګه دا نقطه راخلو لاندې کې باسو بیا پې عمود دې ځای نه داسې راځو او له دې ځای نه بیا دلته راځو دا هم شوه. همدارنګه یوه دا نقطه شوه دا نقطه هم او دا نقطه هم دواړه سره وصلوو دې ځای نه دلته راغله او دې ځای نه بیا بیرته داسې راغله او پای کې دا یوه نقطه شوه. نو داسې ښکاري دلته اوس ښکاره شو موږ ته چې دا یو شین خط چې دی دا د دې شکل لپاره د تناظر محور دی ځکه چې د خط دواړو خواو ته اندازې او شکلونه سره یو شی دي.